د کتاب نوم سل څیرې سل تجربې. د نړۍ د مشهورو او اغیزناکو څیرو د ژوند تجربې. ژباړن حسیب رحمان نورمل. غږ عمران غنی ساپی. د سل څیرې سل تجربې کتاب غږیزه بڼه د کتابتون ویب سایټ، کتابتون یوټیوب چینل او کتابتون فیسبوک پاڼې څخه اورئ. ډالۍ همدا تا ته د ډالۍ وي چې اوس یې لولې. نورمل. د کتاب په اړه څو خبرې. ژوند دومره اوږد نه دی چې هر څه په خپله پکې تجربه کړو. باید د نورو له تجربو هم ګټه واخلو. هر هغه څه چې نورو په ځلونو تجربه کړي وي مجبور نه یو چې هرومرو هغه موږ هم تجربه کړو. څه چې نورو تجربه کړي وي او پایلې په ډاګه شوي وي، ښه ده چې موږ یې د تجربې په ځای له پایلې درس واخلو. په دې سره به مو یو وخت سپما شوی وي او بل به مو د بریا او پرمختګ لپاره ترې د شنه څراغ ګټه هم اخیستې وي. دا ځل مې هڅه کړې چې د نړۍ د مشهورو پوهانو، فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي رهبرانو، میلیاردرانو، شتمنو او بریالیو څیرو د ژوند تجربې او اغیزناکې ویناوې راټولې او د یو کتاب په بڼه یې چاپ کړم، څو لوستونکي خپلو نیکو هیلو ته د رسیدو په لار ترې استفاده وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږي. مشران تل د خپلو تجربو پر بنسټ خبرې کوي. هغوی دا را زده کوي چې څنګه خپلو موخو ته رسیدلی دي. که موږ هم د هغو لاره تعقیب کړو او پر لارښوونو یې عمل وکړو، لرې به نه وي چې موږ به هم یو وخت د دوی په څیر بریالي او اغیزناک کسان شو. هیله ده کتاب درته په ژوند کې ګټور تمام شي او زما هڅه او زیار یو څه ځای ونیسي. حسیب رحمان نورمل، سپوږمۍ راډیو. پیل. 1. زه د ملت خادم یم. تل مې د ټول افغان ولس د خیر او پرمختګ فکر کړی. هیڅکله مې د ولس له صلاح او مشورې پرته کار نه دی کړی. همدا دلیل دی چې په خپلو موخو او فکرونو کې بریالی یم او کوم کار ته مې چې لاس اچولی په ډېر ښه ډول پکې بریالی شوی یم. غازي امان الله خان، د افغانستان پخوانی پاچا او د خپلواکۍ اتل. 2. قرآن کریم یو نړیوال قانون دی. دا په رښتیا د عدالت او برابرۍ قانون دی. که دا قانون د نړۍ په هر هیواد او سیمه کې پلی شي، په هماغه هیواد او سیمه کې به د انسانیت ټولې ستونزې حل شي. اړینه ده چې هر څوک په خپل ژوند کې لږ تر لږه یو ځل دا قانون ولولي او ځان پرې پوه کړي. ډاکټر ذاکر نایک، د اسلامي نړۍ ستر دیني عالم او بانفوذه شخصیت. 3. بد خلک باید له ځانه لرې کړو، حتی که هغه مو نږدې دوستان او ملګري هم وي، ځکه همدا بد خلک مو ډېر زیانمنوي. د پښتنو لویه ستونزه دا ده چې د ښو او بد خلقو یا د حق او نه حق ترمنځ توپیر نشي کولی، ځکه خو پښتون د ځمکې پر سر تر ټولو زیانمن قوم دی. خان عبدالغفار خان یا پاچا خان د عدم تشدد لارې لوی مبارز. 4. زه د دولت یو مقتدر او دقیق سړی یم. په ښي لاس کې مې توره ده چې د حق لپاره یې چلوم. غیرتي او عزتمن سړی یم.
لا هیڅ لوی یا وړوکي لرې یا نږدې کس لخوا پر قانون لوبې کول او ملنډې وهل نه منم. صدام حسین د عراق پخوانی ولسمشر. 5. څومره مې چې تجربه پخېده، اړیکې مې پراخېدلې او له خلکو سره مې راشه درشه کوله، هغومره زیات پر دې باوري کېدم چې لوړې زده کړې د یو ښه رهبر جوړېدلو لپاره اړین شرط نه دی. نیلسن منډیلا د جنوبي افریقا پخوانی رئیس جمهور او د عدم تشدد لارې مبارز. 6. مونږ افغانانو تل جګړه ګټلې خو سیاست مو بایللی دی. حامد کارزی د هیواد پخوانی ولسمشر. 7. هغه مهال چې د پوهنتون محصله وم، کله به مې چې د یوې موضوع په اړه خبرې کولې نو نارینه محصلینو به زما د ورخطایۍ او سپکولو هڅه کوله. د محصلینو دغه ډول چلند نه یوازې زما د پرمختګ مخه ډب نه کړه، بلکې د لا پرمختګ سبب مې شو او د سیاسي هلو ځلو پر مهال یې راسره زیاته مرسته وکړه. هیلري کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره. 8. ځینې خلک فکر کوي چې قوي خلک هغه دي چې هیڅکله درد احساس نه کړي، خو نه، زه وایم قوي خلک هغه دي چې درد احساس کړي خو له درد سره کلکه مبارزه وکړي. مجید سامعي، ایرانی طبي ډاکټر. 9. په ژوند کې په دې سخت پښیمانه یم چې خلکو ته به مې پرته له حق و زحمې کار کوو، ځکه د دې پر ځای چې مننه راڅخه وکړي له اخره به یې راپسې ویل چینو احمق دی. الچینو امریکایي فلمي لوبغاړی. 10. جالبه ده، خلقو د ازادۍ لپاره تابوت جوړ کړی او د مینې لپاره سرحد ټاکلی. افسوس چې خلک په دې نه پوهیږي. ازادي په تابوت کې مري او مینه هیڅ سرحد نه پیژني. ارنستو چی ګوارا، مشهور انقلابي مارکسیست او د کیوبا د چریکي جګړو رهبر. 11. هر څوک چې له موږ څخه د واک او اختیار اخیستو هڅه کوي، هغوی په خپلو سرونو لوبې کوي، ځکه موږ د خپل اختیار لپاره د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې جنګیږو. 11. هر څوک چې له موږ څخه د واک او اختیار اخیستو هڅه کوي، هغوی په خپلو سرونو لوبې کوي، ځکه موږ د خپل اختیار لپاره د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې جنګیږو. ملا محمد عمر مجاهد په افغانستان کې د اسلامي امارت پخوانی مشر. 12. پر رحمان باندې د عمر هسې تیر شو لکه تیر شو یو ساعت په دا دنیا. رحمان بابا د پښتو ژبې لوی صوفي شاعر. 14. هیڅکله مې د هڅه نه ده کړې چې بریالی کس وم، خو د هڅه مې تل کړې چې یو ارزښت لرونکی شخص وم. انسان که هر څومره بریالی وي خو چې ارزښت ونه لري، هغه تر ټولو ناکام انسان دی. البرټ انشټاین، الماني فزیک پوه او مخترع. 14. په ژوند کې مې سختې او سترې ضربې وخوړلې. د همدې ضربو له برکته مې دا زده کړل، باید پرته له ځانه پر بل هیچا تکیه ونه شي. اورین یالوم، مشهور امریکایي لیکوال. 15. کله چې ناهیلی شم ژر دا را په یاد کړم، هر وخت د تاریخ په اوږدو کې
حقیقت او مینه بریالي شوي دي. مهاتما ګاندي د هند سیاسي رهبر او د عدم تشدد لارې لاروی. شپاړسم: پوهیږم زیات خلک رانه کرکه کوي، غیر انساني چلند را سره کوي. ښایي ګناه مې دا وي چې د خپل قوم پښتون ولس د حقونو لپاره مبارزه کوم. خو زه تل له داسې خلکو سره انساني چلند کوم، مینه او محبت ورسره کوم، ځکه پښتانه اخلاقي ارزښتونو ته ژمن دي. زه پښتون یم، پښتانه د مینې او محبت خلک دي. هغوی پر انسانیت باور لري. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر. ولسم: زه هیڅکله په دې اړه اندېښنه نه کوم چې خلک به زما په اړه څه فکر کوي. خلک اصلا زما په اړه هیڅ فکر نه کوي. دوی په هغه څه فکر کوي چې هغه په ما پورې هیڅ تړاو نه لري. برایان ټریسي، امریکایي لیکوال او ویناوال. اتلسم: په ژوند کې له زیاتو ستونزو او توپانونو سره مخ شوی یم، خو په بریالیتوب ترې راوتلی یم. ژوند د راوښودل ناخوالې، ستونزې، کړاوونه او خنډونه تل نه وي. معنی خوشبین ایرانی میلیاردر. 19 په 1995 زیږدیز کال کې مې په جیب کې یوازې $2 درلودل، خو په دې وخت کې په 2 شیانو ډاډه وم. یو په دې چې ناکام شوی یم، دویم په دې چې تل په دې حالت کې پاتې نه شم. ډواین جانسون، امریکایي فلمي لوبغاړی. شلم: جالبه ده، د ځینې خلکو لپاره به هر څه کوي، خو هیڅ مینه به در سره نه کوي. د ځینو لپاره به بیا هیڅ هم نه کوي، خو بیخي زیاته مینه به در سره کوي. ویسواوا شیمبورشا، پولنډۍ شاعره او لیکواله. 21 یاد مې دی، یو وخت مې بوټ نه و چې له ملګرو سره مې فوټبال کړی وی. هغه وخت مې له بېوسۍ او ناهیلۍ سخت وژړل، خو سبا مې یو څوک ولیدل چې پښه یې نه وه. وروسته په دې پوه شوم زه تر ډېرو خلکو شتمن یم. زین الدین زیدان د فرانسې د فوټبال ملي ټیم پخوانی لوبغاړی. 22 له خلکو سره باید دومره مینه وکړو چې مجبور نه شو دا ورته ثابته کړو چې احمق نه یو. دلته چې له چا سره څومره زیاته مینه کوي هغومره ورته احمق او ساده ښکاري. بروس ویلس، امریکایي فلمي لوبغاړی. 23 جالبه ده، څومره چې له خلکو سره مینه کوم هومره د هغو کسانو شمیر زیاتیږي چې له ما یې بد راسي. کایلی جینر د نړۍ تر ټولو ځوانه میلیونره. 24 عادت مې دی کله چې کار پیلوم کوښښ کوم چې په ښه بڼه یې ترسره کړم. ښایي همدا د بریا لپاره بس وي چې خپل کارونه په سمه او فوق‌العاده بڼه ترسره کړو. ډیوډ بیکام د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی. 25 کله چې څوک رانه زما د بریا راز پوښتنه کوي زه ورته وایم زما د بریا راز دا ده چې زه یو خوشبین او مثبت فکر لرونکی انسان یم. تر اوسه مې یوه شیبه هم د چا یا شي په اړه منفي فکر نه دی کړی. حتی که یو څه بد او منفي هم وي زه یې په اړه مثبت فکر کوم. جیف بیزوس د امازون شرکت بنسټګر
او د نړۍ تر ټولو شتمن کس. شپږویشتم، څومره مې چې له خلقو سره ښه کړي په هماغه اندازه یوازې شوی یم. نه پوهېږم چې دلته ولې د ښو بدله بد دی. جمال سوریا د ترکي ژبې مشهور شاعر. اوویشتم، ډېر وروسته پوه شوم چې دا مې هسې د وخت ضایع کول و چې د هغو خلقو لپاره به په ساعتونو د جملو په جوړولو بوخت وم چې د یوې کلمې ارزښت هم نه درلود. الهان برک، ترکي شاعر. اته‌ویشتم، زما لپاره دا عجیبه ده څوک چې پوهیږي یو هیواد څنګه اداره کیږي هغوی په ټکسي چلولو یا د ویښتانو په اصلاح کولو بوخت دي. وینسټون چرچل، برتانوي لیکوال او سیاستمدار. نهویشتم، یو ورځ مې یو ملګري راته وویل یو راز درته وایم، ساتلی شې؟ ما ورته وویل نه، ته یې چې نشي ساتلی زه به یې څنګه وساتم. ګور ویدال، امریکایي لیکوال. دیرشم، ډېر وخت مې فکر کولو چې تر ټولو بد شی یوازیتوب دی، خو وروسته پوه شوم چې داسې نه ده. حقیقت دا دی چې تر ټولو بد د هغه چا په څنګ کې ژوند کول دي چې یوازیتوب احساس راکوي. رابین ویلیامز، امریکایي کومیډین. یو دیرشم، زما پاند د حقیقي مینې یو راز دا دی که په چا مین وو له هغو هیڅکله هم دا ونه غواړو چې بدل شي. آلن دوباتن، برټانوي لیکوال او ژورنالیست. دوه دیرشم، دا مې عادت دی تر څو چې د چا ښه یا بد راونه رسیږي تر هغې په اړه هیڅ د ښه یا بد قضاوت نه کوم. اریک فروم، المانی ارواپوه. دردېرشم، ډېر کله دا وایم باید د ټولو خلقو نظرونو او عقایدو ته احترام ولرم، خو د ځینو نظرونو او عقایدو ته احترام مې د خپل شعور سپکاوی دی. بیا دا ښه بولم چې باید داسې خلک اصلاح شي. انټوني هاپکینز، برټانوي فلمي لوبغاړی. څلور دیرشم، زه له زندان او مرګه نه بیریږم، تل به د خپل هیواد د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوم تر دې چې یو ورځ غلام واوسم. دا ښه ګڼم چې ټول عمر په زندان کې وم. استاد محمد یاسر، د هیواد نامتو دیني عالم او جهادي شخصیت. پنځه دیرشم، یو ورځ ټول مرو، هلته خدای جل جلاله دا نه رانه پوښتي چې له کوم قوم څخه یې، دا رانه پوښتي چې خدای دې څوک دی، نبی دې څوک دی، دین دې څه دی. نو تعصب اخر د څه لپاره؟ موږ ټول مسلمانان باید په دې وویاړو چې مسلمانان یو، نه پر دې چې موږ له فلاني قوم څخه یو. رجب طیب اردوغان، د ترکیې ولسمشر. شپږ دیرشم، د مینې په اړه زیات نه پوهیږم، خو دومره پوهیږم چې مینه یعنې دا چې زه خپله ټاکم چې څوک مې ژوند تباه کړي. ارتور میلر، امریکایي لیکوال. اووه دیرشم، باور وکړئ ما مې د خپلو هیلو د رښتیا کېدو خوبونه
په ماشومتوب کې لیدلی وو. زلاتان ابراهیموویچ د سویډن د فوټبال ملي ټیم لوبغاړی. اته دیرشم، زه د قدرت او څوکۍ وږی نه یم. زما په وطن زړه خوږیږي. زما جنگ په قدرت او څوکۍ نه دی. ما تل ویلي، اوس هم وایم چې د سولې په خاطر نه یوازې له څوکۍ څخه تیر یم، بلکې له خپل ځان څخه هم تیر یم. انسان باید په خپلو خبرو او لفظ ولاړ وي. کاغذ څیریږي، ژبه نه څیریږي. شهید ډاکټر نجیب الله د افغانستان پخوانی ولسمشر. نه دیرشم، اصلي هنر د فاصلو مراعاتول دي. که زیات یو بل ته نږدې شو، یو بل سوځو، او که یو بل نه زیات لرې شو نو یخ مو وهي. په دې باید پوه شو څنګه یو سم او غوره ځای پیدا کړو او همالته پاتې شو. کریستیان بوبن، فرانسوي لیکوال. څلوېښتم، کله ما څخه څوک وپوښتي چې ته دې نړۍ ته د څه لپاره راغلی، زه به ورته ووایم زه دې نړۍ ته د دې لپاره راغلی یم چې ښه ژوند وکړم. امیل زولا، فرانسوي ناول لیکونکی. یو څلوېښتم، کله چې په 2014 زیږدیز کال کې په نړیوال جام کې ولوبېدم، په خپلو وړتیاوو مې باور پیدا شو. هغه وخت مې دا درک کړه چې کولی شم د کرکټ تر ټولو ښه لوبغاړی شم. له هغه وروسته مې هڅه یو پر دوه کړه. د خپلو هڅو او مینهوالو د تشویق په برکت دا د نن د هیواد د کرکټ ملي ټیم کې په پوره مینه او شوق لوبېږم. راشد خان، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی. دوه څلوېښتم، زه له مرګ څخه نه ویریږم، خو له دې سخته ویریږم چې له مرګه وروسته به مې ټول هیره کړي. د همدې ویرې له امله باید خپل ولس ته داسې څه وکړم چې له مرګ وروسته مې څوک هیره نه کړي. اوا پرون، د ارجنټاین پخوانی لومړی میرمن. درې څلوېښتم، له موسیقۍ او سندرو سره مې له ماشومتوبه مینه وه. هغه وخت مې د پلار یوه راډیو وه. اصول یې دا و چې کله به مو ډوډۍ خوړه نو راډیو به یې خاموشوله. کله به چې راډیو خاموشه کړه ما به ژړل او پلار ته به مې ویل راډیو مه خاموشوه. هماغه لیونۍ مینه مې وه چې د هنر په ډګر کې پرته له دې چې کوم استاد او رهنما ولرم خپلې موخې ته یې ورسولم. سردار علي ټکر، د پښتو ژبې مشهور سندرغاړی. څلور څلوېښتم، په زندان کې مې غوښتنه وکړه چې یو جلد قرآن کریم راته راوړئ. راته یې وویل نه، نشي کېدی، دا کار معنا دی. هغوی په دې نه پوهېدل چې 30 کاله مخکې مې قرآن کریم حفظ کړی. ټول مې په زړه او سینه کې دی. یوازې غوښتل مې چې قرآن کریم په لاسونو لمس کړم. محمد مرسی، د مصر پخوانی ولسمشر. پنځه څلوېښتم، ځینې کسان وایي دروغ دي چې خلک له یو بله بیلوي، خو دا خبره حقیقت نه لري. زه وایم دا حقیقت دی چې له یو بله مو بیلوي. ما چې کله هم چاته حقیقت ویلی رانه تللی او یوازې پرېښی یم. چارلز بوکوپسکي، امریکایي لیکوال او شاعر. شپږ څلوېښتم، یاد مې دي کله چې 12 کلن وم پلار مې 3 میاشتې پیسې جمع کولې. څو وکولی شي
یو جوړ بوټ راته واخلې. زه اوس زیاتې پیسې لرم، هر ډول قیمتي بوټ رانولی شم، خو ما تر اوسه هماغه بوټ ساتلی دي څو تل مې دا په یاد وي چې له کوم ځای څخه مې پیل کړی دی. اندرس انیستا د اسپانیا د فوټبال لوبغاړی. اوڅلوېښتم، استادانو مې تل ویل چې ټولنه د معلوماتو د حاصلولو لپاره تر ټولو ارزانه او مهمه وسیله ده. دا حقیقت دی چې ما په ښوونځي او پوهنتون کې دومره څه نه دي زده کړي څومره مې چې له خپلې ټولنې زده کړي. په دې باوري یم که د ټولنې په بطن او متن کې ونه اوسم نشم کولی چې ښه احساس ولرم. ممنون مقصودي د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی. اته څلوېښتم، راته یې وویل راځه د یو بل عقایدو ته درناوی وکړو. ما ورته وویل دا چې پر یو بل کار ونه لرو دا کافي ده. البرټ کامو، فرانسوي لیکوال او د نوبل جایزې ګټونکی. نهه څلوېښتم، د ژوند په کږو لارو کې مې ځان بایلود، خو له خدای تعالی سره په مینه کې مې بیرته پیدا کړ. د لارې په اوږدو کې مې خپل هدف ورک کړه، خو په قرآن کریم کې مې بیرته وموند. د خلقو په ګڼه ګوڼه کې راڅخه د لارې توښه ورکه شوه، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترڅنګ مې بیرته پیدا کړه. مصطفی السباعي د سورې نامتو لیکوال. پنځوسم، له 15 کلونو را په دې خوا زه کار کوم. ما خپل ځان ته د یو ړانده سړي چې په یو ړانده پړانګ سپور دی خطاب کړی. کومو تجربه لرونکو او پوهو کسانو چې اسونه ځغلول هغوی ټول ولوېدل. موږ روغ پاتې شو ځکه چې موږ د راتلونکي په اړه اندېښنه کې وو. موږ په راتلونکي باور وکړه. موږ خپلو ځانونو ته بدلون ورکړه. جک ما د چین تر ټولو شتمن او د علي بابا شرکت بنسټګر. یو پنځوسم، په 3 کلنۍ کې مې پلار پرېښودم. د سختو ستونزو له امله مې تر 4 کلونو زیات ښوونځي ته دوام ورنشو کړی. په یو ټرافیکي پیښه کې مې میرمن او اولادونه له لاسه ورکړل، خو بیا هم ناهیلی نه شوم. ژوند ته مې دوام ورکړه. زما پان ژوند، زغم او مبارزه ده. کیانو ریوز د امریکا د سینما وتلې او بریالۍ څیره. 52 هر سفر او هر لوبه راته تجربه ده. په هر لوبه کې نوي څه زده کوم. سربیره پر دې ښایي زما د بریا او پرمختګ سبب دا هم وي چې کله د لوبې میدان ته ځم یو ډول غرور کوم، یعنی د الله شکر ادا کوم چې افغان یم او د ټولو افغانانو لپاره لوبه کوم. دا غرور یو ډول انرژي او قوت راکوي چې په برکت یې خپل سیال او رقیب ته ماتې ورکوم. احمد ولی هوتک د آزادو سیالیو یا پریپیډ افغان لوبغاړی. 53 یوه ورځ سخت غوسه شوم. زیاتې احمقانه خبرې مې وکړې، خو کله چې پوه شوم خبره هماغسې نه وه څنګه چې ما فکر کړی و. هماغه وخت مې له ځان سره وویل باید د پرمختګ او هدف ته د رسېدو لپاره هیڅکله هم غوسه نه شم. که د غوسې زولنې ماتې نه کړم نو د خپل نفس په غلامۍ کې به ومرم. مارتین لوتر کینګ په امریکا کې د بشري حقونو ستر فعال او د عدم تشدد د لارې
مبارز. څلور پنځوسم: نه غواړم ډېر وخت مې په توضیح کولو ضایع کړم. ډېر خلک هغه څه اوري چې خوښیږي، نه هغه څه چې زه یې وایم. پاولو کویلو، برازیلي لیکوال. پنځه پنځوسم: پلار مې توند او تریخ انسان و. هغه د نیوکې زغم نه درلود. د پلار د دې چلن په لیدو دې پایلې ته ورسېدم چې د ننګولو پر ځای باید د صبر او زغم څخه کار واخلم. همدا و چې په سختو حالاتو کې د نړۍ په کچه له ډېرو مشرانو سره کار وکړم. زلمی خلیلزاد د افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا پخوانی سفیر. شپږ پنځوسم: کله چې څوک رانه ځي نه خفه کېږم، ځکه پوهېږم دوی په دې کار سره هغه درسونه راسته کوي چې ښایي د دوی په شتون کې مې هېڅکله نه وای زده کړي. خسرو شکیبایی د ایران د سینما بریالی څیره. و پنځوسم: ښایي د ځینو پیښو د رامنځته کېدو مسؤل نه وم، خو د هرې پیښې پر وړاندې د غبرګون او چلند مسؤل یم. مثلا که زه پر ځمکه راپرېوځم، ښایي په دې کې زما قصور نه وي، خو چې پر ځمکه همداسې پروت پاتې شم، د دې بیا سل په سلو کې مسؤل یم. انتوني رابنز، امریکایي ویناوال او لیکوال. اته پنځوسم: په لومړۍ مسابقه کې مې دا دعا وکړه چې لوبه موږ وګټو، خو لوبه مو ونه ګټله. پوه شوم چې مقابل ټیم هم خدای لري. له هغه وروسته مو هڅه یو پر دوه کړه چې لوبه وګټو. الیکس فرګوسن د برټانیا د فوټبال ټیم روزونکی. نه پنځوسم: ژوند دا را زده کړل. ډېر وخت هغه څه ژر لاسه ورکوم چې باور مې لرلو، هېڅکله به یې هم له لاسه ورنه کړم. توماس استرانس الیوت، امریکایي لیکوال او کره کتونکی. شپېتم: زه ښکلی نه یم، خو د هغه چا تل لاسنیوی کوم چې مرستې ته اړتیا لري. حقیقي ښکلا په څېره کې نه، په زړه کې ده. ډاکټر عبدالکلام د هند پخوانی ولسمشر. یو شپېتم: زه په کومه شتمنه کورنۍ کې نه یم زیږېدلی. زه مې مور په یوازې ځان رالوی کړی یم. هغې به خپله خېټه د کوپون په خوړو مړوله، خو ماته یې په ښوونځي کې د زده کړو لپاره زمینه برابره کړې وه. هغه وخت مې د زده کړو لپاره یو څه پور ترلاسه کړه چې زده کړو ته دوام ورکړم. هغه پور څو کاله وړاندې ما او مېرمنې میشل په ګډه خلاص کړه. لنډه دا چې بېوزلي او غربت هېڅکله د پرمختګ او بریالیتوب خنډ نشي کېدی. باراک اوباما د امریکا پخوانی ولسمشر. دوه شپېتم: ما مې په زیږون کې رول نه درلود او په خپل مرګ کې هم رول نه لرم. زما رول یوازې زما په ژوند کې دی. په ژوند کې مې چې څه کوم یا څه پیښیږي، د هغو ټولو مسؤل زه یم. یوهان ویلبیک ګویتا د آلمان نومیالی لیکوال او شاعر. درې شپېتم: په ژوند کې مې لویه تېروتنه دا وه چې فکر مې کوو که په چا کار ونه لرم، هغوی به هم په ما کار ونه لري.
خو داسې نه وه. تر ټولو زیات هغو خلقو زیان را رسولی چې هیڅ کار مې ورسره نه درلود. ووډي آلن، امریکایي لیکوال. څلور شپېتم، له ما نه زیاته دا پوښتنه کیږي چې که د بریا لپاره یوه ځانګړنه کافي وي هغه به څه وي؟ زما ځواب ورته دا دی: لومړی خو دغه ډول یوه ځانګړنه نشته. بریالیتوب د ځانګړنو یوه ټولګه غواړي، خو که دغه ډول ځانګړنه وای زما په اند هغه به استقامت و. شیو کهره، هندي لیکوال او ویناوال. پنځه شپېتم، کله چې نیکي کوم د خوښۍ احساس کوم، کله چې بدي کوم د ګناه او شرم احساس کوم. بس همدا مې دین دی. ابراهام لینکلن، د امریکا پخوانی ولسمشر. شپږ شپېتم، له دښمنانو مې څه په یاد نه لرم، خو له دوستانو مې بدې خاطرې لرم. عباس کیارستمی، ایرانی لیکوال. شپېتم، عادت مې دی له سلو هغو لاملونو پر یو هم فکر نه کوم چې زما د ماتې سبب کیږي. یوازې پر یو هغه لامل فکر کوم چې زما د بریا سبب کیږي. هنری فورډ، امریکایي لیکوال او مخترع. اته شپېتم، له هر چا مې چې تمه لرلې ده ناهیلی او خفه کړی یم. پوه شوم چې تمه مې تر ټولو ستر دښمن دی. کله چا تمه او هیله ونه لرم ټول به مې دوستان او ملګري وي. تل به ترې خوشحاله وم. رابندرناټ ټاګور، د هند ستر شاعر، متفکر او د نوبل جایزې ګټونکی. نه شپېتم، زه تل په دې باور وم چې یو وخت به د نړۍ ستر شتمن وم. حتی په دې اړه مې یوه دقیقه هم شک نه دی کړی. څنګه مې چې باور و هماغسې وشول. معنا دا چې انسان چې په څه باور لري هماغه کیږي. وارن بافت، امریکایي میلیاردر. او یوم، ځینې وختونه باید دروغو ته رښتیا او رښتیا ته دروغ ووایو. ژوند پرته له فریب خوړلو نه تېرېږي. فروغ فرخزاد، ایرانی شاعره. یو اویایم، زه یو خصوصي ژوند لرم. هیڅ چاته اجازه نه ورکوم چې په هغه کې مداخله وکړي. زما په فکر همدا د انسانیت غوښتنه هم ده چې باید د هر چا خصوصي ژوند ته احترام وشي. ولادیمیر پوتین، د روسیې ولسمشر. دوه اویاوم، زما لپاره بریا دا ده چې سهار مې د کوچنیانو په ښکلولو پیل کړم او ماښام له خپل خاوند او وړو سره په ګډه تیر کړم. له دې هر څه سره سره نه غواړم چې خپلو کارونو ته شا کړم. ایوانکا ټرمپ، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور. دره اویاوم، خفه نه یم چې څوک مې هڅې نه ویني او هنر مې نه درک کوي. لمر چې راخیږي ډېر خلک ویدي وي، ډېر کم خلک د لمر څرک ننداره کوي. جان لینون، د انګلستان مشهور سندرغاړی. څلور اویاوم، زه په ځینو ازموینو کې ناکام شوم، خو ټول ملګرو او دوستانو مې په بریالیتوب سره زده کړې پای ته ورسولې.
هغوی اوس د مایکروسافت په شرکت کې انجینران دي او زه د مایکروسافت د شرکت مؤسس یعنی بنسټګر یم. زه لوړ زده کړې بدې نه بولم، خو دا بده بولم چې څوک تر لوړ فکر لوړو زده کړو ته ترجیح ورکوي. بیل ګیټس د مایکروسافت کمپنۍ بنسټګر او د نړۍ دویم شتمن. پنځه اویاوم، کله مې چې څوک پرېږدي مخه یې نه نیسم. دا راته ښه ثابته شوه. څوک مې چې پروا نه لري هغوی مې یوازې پرېږدي، او څوک مې چې یوازې پرېږدي هغوی مې هیڅ درد نشي دوا کولی. که مې څوک له ژونده ځي ورته وایم دروازه دې پر مخ خلاصه ده، تللی شي. رومن ګاري، فرانسوی لیکوال. شپږ اویاوم، زما او د عادي خلقو ترمنځ توپیر شتمني او شهرت نه، بلکې زیار او هڅه ده. زه هم یو وخت عادي کس وم، شتمني او شهرت مې نه درلودل، خو نن چې کومه شتمني او شهرت لرم دا مې ټول د کار او زیار برکت دی. یعنی دا زیار او هڅه ده چې بریالي خلک له عادي خلقو بیلوي. سټیو جابز د اپل شرکت مشر. و اویاوم، زما پان هوښیار او پوه انسان پوهیږي چې ژوند ښکلی دی، ځکه چې موخه یې نیکمرغي او سل په سلو کې خوښي ده. خو زه نه پوهیږم چې ولې احمقان تر هوښیارانو زیات خوشحاله وي. اورهان پاموک، ترکی لیکوال او د نوبل جایزې ګټونکی. اته اویاوم، کله چې په ژوند کې له ستونزو او خنډونو سره مخ کېږم نو له ځان سره وایم دا مې د بریا په وړاندې خنډ نه، بلکې دا مې د موخو د مسیر یوه برخه ده. جول اوویسټین، امریکایي لیکوال او ویناوال. نه اویاوم، چاته چې خپل احساسات بیانوو په حقیقت کې هغوی ته دا ورښیو چې څوک څنګه زیان راورسوي. چارلی چاپلین، د نړۍ مشهور کومیډین. اتیاوم، په ژوند کې مې له سترو تېروتنو یوه تېروتنه دا وه چې په هر کار کې مې د چټک پرمختګ او بریالیتوب انتظار ایسته. دغه کار تل مات کړی یم. ډېر وروسته پوه شوم چې زه باید صبر او زغم زده کړم. بریا او پرمختګ زغم او وخت ته اړتیا لري. جان سی ماکسویل، امریکایي لیکوال او ویناوال. یو اتیاوم، په ژوند کې کله ناکله غریبي او بېوزلي دې حد ته رسیږي چې له خپلوانو، دوستانو او سیالانو سره د سړي رشتې او اړیکې پرې کوي. په ژوند کې غربت او بېوزلي زیات دردونکې ده، زیاته. ویکتور هوګو، فرانسوي لیکوال او شاعر. دوه اتیاوم، ویل کېږي چا چې ځان وپېژنده ټول خلک یې وپېژندل، خو زه وایم چا چې له خلقو سره مینه وکړه ځان یې وپېژنده. جبران خلیل جبران، لبنانی لیکوال. دره اتیاوم، ځواک او قدرت په دفاع کې نه، په برید کې دی. په سختو او ستونزمنو شرایطو کې باید له دفاعي حالته ووځو او برید وکړو، که نه بیا مو دښمن برید کوي او له منځه مو وړي. ایډولف هټلر، د المان پخوانی دیکتاتور ولسمشر. څلور اتیاوم، په دې زیات افسوس کوم او ډېره پښیمانه یم چې
په ژوند کې مې چاته په کافي اندازه دا ونه ویل چې مینه در سره لرم. یوکو اونو جاپانی سندرغاړی. پنځه اتیاوم. زه د ټولو هغو خلقو څخه مننه کوم او پوروړی یم چې ما ته یې نه ویلي، ځکه زه یې هڅولی یم چې هغه کار په خپله وکړم چې له دوی څخه مې غوښتل راته یې ویې کړي. وین ډایر امریکایي ارواپوه او میلیونر. شپږ اتیاوم. د مسلمانانو دا ناپوهي لکه مړي خدای جل جلاله ته واسطه کول، له قبرونو سره اړیکې پالل، په قبرونو خواړه پخول، د هغوی په قبرونو اوښکې تویول او یا له مړیو څخه ویرېدل مې سخت ځوروي. دوی په دې نه پوهېږي چې مړي ځان ته ګټه او زیان نشي رسوی، نو دوی ته به څنګه ګټه یا زیان ورسوي. محمد العارفي معاصر عرب لیکوال. اووه اتیاوم. کله مې چې د فیسبوک جوړولو چارې پیل کړې زه 19 کلن وم. هغه وخت د سوداګرۍ په اړه هیڅ نه پوهېدم. زما پاند مهمه نه ده د کاروبار د پیل لپاره تاسې په سوداګرۍ پوه شئ. مهمه دا ده چې ته یو کاروبار پیل کړې، بیا خپله پوهېږي چې څنګه یې پر مخ بوځې او بریالی یې کړې. مارک زاکربرګ د نړۍ تر ټولو ځوان میلیاردر او د فیسبوک بنسټګر. اته اتیاوم. خلک وایي انسان چې کله زړیږي نه مینېږي، خو زه وایم کله چې انسان مین وي نه زړیږي. پاکه او رښتینه مینه انسان ته ژوند او خوښي ورکوي. ګابریل ګارسیا مارکس د کولمبیا وتلی لیکوال. نه اتیاوم. کلونه مې دا هڅه کوله چې سبا به یې پیل کړم، خو سبا تل رانه یو ورځ لرې و چې نیم عمر مې تیر شو. په دې پوه شوم چې باید همدا اوس یې پیل کړم. ډیل کارنګي امریکایي لیکوال او ویناوال. نوي اووم. تل مې فکر کوه چې ټول خلک د جګړې مخالف دي، خو وروسته پوه شوم چې د جګړې پلویان هم شته، په ځانګړې توګه هغه کسان چې مجبور نه دي په جګړه کې برخه واخلي. ارش ماریا رامرک المانی لیکوال. یو نویوم. تر خوشحالېدو خفه کېدل اسانه دي. زما هغه خلک هیڅ نه خوښېږي چې تل اسانه لارې انتخابوي. انا ګاولدا فرانسوی رومن لیکونکی. دوه نوي. له هغه چا نه ویریږم چې زر حرکتونه یې یو ځل تمرین کړي وي، خو له هغه چا ویریږم چې یو حرکت یې زر ځلې تمرین کړی وي. بروسلی چینایي فلمي لوبغاړی او د سپورټ د نړۍ مشهوره څیره. درنوي وم. کولی شم په هغه څه کې چې باید وینه وینم سترګې خښې کړم، او هغه څه چې زړه مې نه غواړي نشم کولی په هغه پورې زړه وتړم. جاني ډپ د امریکا د سینما لوبغاړی. څلور نوي وم. زه په ژوند مین یم، په دې خاطر نه چې له ژوند سره عادت شوی یم، بلکې په دې خاطر چې له مینې سره عادت شوی یم. که انسان له مینې سره عادت شي هر څه ورته ښه او ښکلي ښکاري. فریدریش نیچه المانی شاعر او فیلسوف.
15 ما دا زده کړل چې په ژوند کې تر تمرکز مهم څه نشته. تمرکز نه یوازې د یو شرکت یا کمپنۍ پر کنټرول او اداره بلکې په شخصي ژوند کې هم زیات مهم دی. ټیم کوک د اپل کمپنۍ مدیر. شپږ خلک وایي یوازیتوب ناوړه پدیده ده، خو زه چې څومره خلک پیژنم هومره راته یوازیتوب خوندور او په زړه پورې کېږي. اوریانا پلاچي ایټالوۍ لیکواله. ونیویوم زه هیڅوک او هیڅ شی نه مسخره کوم، خو دا قدرت او وړتیا لرم هر څوک یا هر شی چې نشم درک کولی هغه ته احترام لرم. هینریش بیل المانی لیکوال، شاعر او د نوبل جایزې ګټونکی. زړه میلمستون نه دی چې خلک راشي 2-3 ساعته پکې وي بیا ځي. زړه د مرغۍ ځاله هم نه ده چې په سرلي کې مرغان جوړه کړي او منې یې بیرته له ځان سره یوسي. د زړه په اړه زه زیات نه پوهېږم، خو دومره پوهېږم چې زړه د ښو خلقو ځای دی. نادر ابراهیمي د ایران معاصر لیکوال. نبیوم کله چې کوچنی وم ځینې خلک راته ډېر لوی ښکارېدل، نو زیات په ترې وېرېدم چې کله لوی شم پوه شم چې هغوی څومره کوچني دي او څومره زیات ترې وېرېدم. الفرد هیچکاک د بریتانیا د سینما مشهوره څیره. سلام. زه چې له چا سره مینه لرم بیا یې په اړه قضاوت نه کوم، یعنې دا راته مهمه نه ده چې هغه د مهم شخص وي. ژان پل سارتر، فرانسوي فیلسوف. پای.